چیر روانې خاورې نه د سرګردانو خلک وینم نو څنګه یې څنګه یې ښه جوړ تازه صحتمند خوشحاله رسم نه یې ډېره مننه څه کوې دلته چېرته ولاړې بس فیسبوک ورمه مې څه نوې خبر به پکې راغلی وي یاره هر وخت ته یو فیسبوک ده ته یو فیسبوک ته چې وینم د دې ونې ته ولاړې لږ د خپل پردي پوښتنې ته ځه لږ د مړي ژوندي پوښتنې ته ځه ګوره دا ډېر ثوابونه هم لري او دا فیسبوک نه یوازې دا چې له دې کارونو یې ته پاتې کړی دا ډېر غټ روغتیایي تاوانونه لري ډېر غټ مشکل درته جوړولی شي یعنې ته باید ګټه ترې واخلې په خپل وخت کې هغه معلومات چې تا ورته اړتیا ده ګټه ترې واخلې تا چې زه وینم دې ونې ته ولاړې نو لږ د خپلو پردي هغه ته پوښتنې ته ورځه پوښتنه یې کوه مړي ژوندي کې برخه اخله نو تا بیا چېرته د خیر کار کړی دی چې ته ماته وایې ګوره اوس د ګل محمد مور مړه وه دې ته ورغلی وم فاتحه 2-3 ورځې مخکې نن مې فاتحه واخیستله نو داسې روان وم ته مې ولیدلې زه د ځان لپاره دا نه وایم خو که د چا مړی ژوندی دی وپله یا چا مړي ژوندي ته ورغلی نو د تا مړي ژوندي ته هم خلک درځي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ډېر ثوابونه لري دا خو دې والا ښه خبره وکړه یقیني خوښه مې سوه د لیدې ایسته به زه هم کومه چې خپلو خپلوانو دوستانو قریبانو کره به ورځم پوښتنه به یې کومه او فیسبوک به انشاءالله که مې ومنله دې ایسته خپل وخت به ورته ټاکم